السلام علیکم ملګرو، زه یم نقیب ودان او تاسو ګورئ ودان ټیکنیکل یوټیوب چینل. دوستانو، نن ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شو تاسو د فیسبوک پیج یا فیسبوک پاڼې نوم بدلولی شئ. دوستانو، زه تاسو ته فیسبوک کې درته ښیم چې زما دوه پاڼې دي فیسبوک. یو زما کوم اوس د چینل نوم ده ودان ټیکنیکل، او یو زما د چینل زوړ نوم و ودان ټیک. نو اوس غواړم دوستانو چې د دغه چې کومه پاڼه ده ودان ټیکنیکل او دغه یوه د ودان ټیک، د ودان ټیک نوم به چینج کړمه. دوستانو، دلته فیسبوک کې نه کېږي. تاسو به تر هر څه مخکې ولاړ شئ کروم براوزر ته. دوستانو، نور براوزرونه دومره داسې مه استعمالوئ لکه یو سی براوزر. دا د موبایل خپل د ګوګل پروډکټ ده، دا کروم براوزر. نو دا تر ټولو غوره براوزر ده. دلته به تاسو لاړ شئ کروم براوزر ته. کروم براوزر کې دلته تاسو په دوم نمبر کې ښکاري فیسبوک، په دې باندې به کلیک وکړئ. دوستانو، اوس تاسو ته ښیم څنګه تاسو د خپل فیسبوک پیج یا فیسبوک پاڼې نوم چینج کوئ یا بدلولی شئ. نو دلته زما په ډیسکټاپ موډ کې د ډیسکټاپ موډ څخه راووځم. دوستانو، اوس راځو دلته ګورئ. دوستانو، په تاسو ته ښکاري دلته زما یو پاڼه ښکاري ودان ټیکنیکل، او چې ما د کومه دومه پاڼه ده هغه دلته نه ښکاري. هغه دلته ورځو پیجز ته دوم چې تاسو ته کوم ما مارک کړو پیجز ته لاړ شو. دلته بیا هماغه دوه پاڼې دي. په خپل چې کوم پیج نوم بدلوو هغه باندې کلیک کوو. دلته ګورئ تاسو دوستانو، تاسو ته په مور چې مور کوم اپشن ده دا تاسو ته ښکاري. دا درې ټکي چې کوم دي تاسو په دې درې ټکو باندې کلیک وکړئ. د درې ټکو چې کله تاسو کلیک وکړ دوستانو، دلته بیا تاسو ته راځي په اول سر کې ایډیټ پیج لایک شیر. خو تاسو به په دا ایډیټ پیج باندې کلیک وکړئ. دوستانو، په ایډیټ پیج باندې مو کلیک وکړ. دلته بیا تاسو ته هماغه شان په اول سر کې راځي پیج انفارمیشن. د پیج انفارمیشن باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته په اول سر کې کوم ښکاري هلته راځي د تاسو د پاڼې نیم. دوستانو، دلته تاسو د پاڼې نیم چې اوس کوم ده تاسو دا چینج کوئ. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ودان ټیکنیکل. دوستانو، وګورئ اوس کنټینیو باندې کلیک کوو. دا تاسو کوم شین نښان ښکاري کنټینیو باندې کلیک کوو. انټر ا نیو پیج نیم، نوی پاڼې نوم غواړئ، صحیح ده. بیا یې ګورو چې څنګه اخلي که نه اخلي. خیر، په نوم کې یو څه چینجینګ راولم. څه لیکم؟ نقیب ودان ټیکنیکل. وګورئ دوستانو، دا وایي our revenue take up to 3 ورځې غواړي. نو داسې تاسو ریکوست چینج باندې تاسو کله کلیک وکړ تاسو ته ښکاري دوستانو اوکې. په اوکې باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو د پیج نوم بدل سو. په 3 ورځې کې به دا کار وکړي. په 3 ورځې کې به دا انشاءالله بدل شي. نو داسې تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره د فیسبوک پاڼې یا فیسبوک پیج نوم بدل کړئ. تر څو چې په بله ویډیو کې حاضرې وو، که تاسو چېرته زما چینل سبسکرایب کړی نه وي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ، او د بیل آیکن چې کوم غنټۍ ده په هغه باندې پریس سره وکړئ تر څو تاسو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه ژر خبر شئ. دوستانو، تر څو چې په بله ویډیو کې تاسو سره حاضرېږم، تر هغو د الله په امان.